موږ داس خو ډېر زیات شمېر توپونه مو راټول کړي دي چې څه اندازه دلته دي، څه په اول لیوا کې دي، څه په دویمه لیوا کې دي، څه په درېیمه لیوا کې دي، او 3 دانې نور پاتې دي. هغه د ورکشاپ څخه انتقالوي چې جوړ شي. دیسي توپونه هغه ترمیم شوي دي او آماده دي. البته د هغوی له جملې څخه یو څو داسې دیسي توپونه دي چې هغه د ترمیم لاندې دي. BM12 همداشان نور مختلفو نوع وسایل او وسایط را جمع شوي دي. دې په اړه لیدونکو ته مختصرا هغه وکړي چې BM12 څومره هدف ولي او څنګه کولی شي د تیر نظام د دې موږ شاهدان یو. امریکایانو خارجیانو غوښتل چې دغه د موږ قوي زرعي وسلې دا غټې وسلې دا له منځه یوسي. خپلو امکاناتو ورسره هغه کړل، دا مفعاله کړل او اوس آماده دي وظایفو ته چې خپله مربوعي وظیفه مخته بوځي. وسایل چې د فتوحاتو په اوله ورځو کې بېځایه شوي دي هغه وسایل راټول کړي چې د هغې له جملې څخه توپچي امریت خپل ټول مربوطه پرسونل په کار واچوه چې په نتیجه کې ګڼ شمېر دیسي توپونه او ټول هغه مربوطه وسایل او لوازمات راټول کړل چې تاسې ننداره کوئ. د هغې له جملې څخه الحمدلله ګڼ شمېر وسایط دیسي توپونه هغه ترمیم شوي دي او آماده دي. خو ډېر زیات شمېر توپونه مو راټول کړي دي چې څه اندازه دلته دي، څه په اول لیوا کې دي، څه په دویمه لیوا کې دي، څه په درېیمه لیوا کې دي، او داسې پروان او کاپسا خواته هلته په لیواو کې یو دوه توپونه ولاړ دي. په ټولو کې موږ فعال ودرولي فعال کړي دي، راټول کړي دي چې دا ټول ورک وو په کلیو، په بانډو، په درو، په غرو کې پراته وو. موږ د غدو نه په سعی کوشش بندګي باندې په موټرو کې راوړل، کس هم کړ خپل ځای ته مې ورسول. په مختلف سالا ده د BM12 په نامه باندې چې تقریبا 10 کیلومتره مسافت لري انداخت کو. شافتکی سالا ده ډېره په مختلف او مدرنه سالا ده. د دو BM12 دستګاه ده دونه یکم جوړي او د مجاهدینو په دنیا کې هم کار تخصص نو دا کار په مختلف سالا ده. اوس فعلا دا آماده ده بالکل هیڅ سوال نه کیږي چې ورته واسه. همداشان دغه وسایل چې یا وسایل چې موږ تاسو وینو آیا دا آماده دي چې د دښمن مخه ونیسي او د ګرانو هېوادوالو امنیت خوندي وساتي؟ لله الحمد زه په افتخار سره راویلی شم چې دغه د دغو مربوطه ادارې په خصوص د انټرنشنال چې تاسو وینئ او دا توپونه دي، د عملي تمرینونه دي، BM12 دي، دا توپونه دا ټول بالکل هېڅ مشکل نه لري. سل په سل ولاړ دي، امانت دي. د تېر نظام د دې موږ شاهدان یو. امریکایانو خارجیانو غوښتل چې دغه د موږ قوي زرعي وسلې دا غټې وسلې دا له منځه یوسي او ډېرې له منځه یې تخریب کړي او دغه چې پاتې دي دغه کم امکاناتو باندې موږ د خپل ورکشاپونه او د خپل مرکزي ترمیم خانې فعال کړي دي او لګیا یو جوړوي او په توپونو جوړ کړي دي او نور انشاءالله چې دوام ورکړو جوړوي. بیا ما په پروردګار په نصر سره د ټانګان ټول راټول کړه. تعداد 170 ټانګه د مختلفو ولایتونو ما راټول کړه، مثال پنجشیر، پروان او کاپیسا او میدان وردک او خپله دغه مربوطه د کابل کوم ځای کې چې دا ټانګان پراته وو ما دا جمعواري کړه او دلته مطلوب شو خپلو امکاناتو ورسره هغه کړه، دا مفعاله کړل او اوس آماده دي وظایفو ته چې خپله مربوعي وظیفه مخته بوځي. د تعداد 150 ټانګو آماده دي چې وظیفه مخته بوځي او نور
د بحث نمونځونه کویم چې دلته ما سره 12 نفران کار کوي او 4 دستګاوې دي. په هره دستګاه کې 12 نفر انتظار کړي دي او ماشینونه دلته ګرځوي.